بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر افضل قادر د حجرې مجلس نه تاسو ټول کتونکي اوریدونکي ته ستړي مه شوي یم او هرکلی ویم. نن د خاص موضوع د خاص ټاپک په سره زه او خپل مشر غلام قادر داوړ صاحب راغلي چې تاسو سره میږ خپل پیغام شیر کی. اول به زه چې دای دا پیغام تو سره شیر کو هغه نه پس په میږ یو ایمرجنسي پیغام تاسو سره شیر کی. بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا د کورونا وایرس چې دا ډېر پھیلاو شوی ده او ډېر دنه تقریبا 100 کسان ورزونه میجوري په خبرې شو په ټي وي شي چې زنه مري او ډېر خلک باندې ډېر تکلیف تیریږي د وجنه د لاک ډاون شوی ده. ډېر خلک بیروزګار شوی ده دنه نو د باندې ډېر زیاته توجه ورکول غوړي. پهله توجه خپل وړکې ته ورکول غوړي ځکه چې هغه نه پوهېږي او هغې ته چې څه نقصان ورسي د کیر مشر د هغې ذمهوار ده. سو کیر مشر ته پکار ده چې د هغه وړکي کوارنټاین کو کیر شي وي داسې بې ځایه نه ګرځي که چیرې بار دریمي چې ماسکي نه اچوي څه پروټوکالز چې دي اس او پیز ګورنمنټ بار وشي هغه باندې چې دی سټریکټلی عمل کو او داسې خلک چې پیژني نه یا پاته نه وي ورته چې یاره د هغه بیماري شته نه شته داسې خلک نه ځون یا او خپله فیملي یا د هغې نه لرې سوتي. میږ په د علاقې شی یو جنرل امپریشن دا ده چې کورونا وایرس کام ده یا خلک شی نشته. وجه دا ده چې دلته ټیسټینګ نشته. سو چونکې ټیسټینګ نشته نو میږ ته اندازه نه لګي چې یاره څومره کورونا څومره خلکو کې شته دی. سو که مرګونه کیږي هم مونږه جنرلی د خپل بیماری یا هارت اٹیک یو یا نور څه د سینې بیماری وه یا نور څه پرابلمز یو سو هغه بیمارو کې مونږه هغه د مرګ شمیر کو حالانکه هغې خپله بیماری خو په خپل ځای خو لکه د وایرس په وجه باندې هغه بیماری هم د زیاته شي او د دنه دغه امواتو شي. سو چونکې دا ټیسټینګ نشته د ریکارډینګ نشته چې څونه مرګونه شوي دي نو موږ ته دا پته نه لګي چې زمونږ د بیکورډ ډسټرکټس چې کوم دي صرف د اربن ایریاز پشار مردان د پته لګي خو لکه د ډېر کوم چې د ریموټ ډسټرکټس دي دی کې دا پته نه لګي. سو داغه بالکل لایټلی اخیستل نه دي پکار او دا ډېر سیریسلی اخیستل پکار دي او خپل ریلیټیوز ته خپل دوستانو ته هم ویل غواړي چې دی کې دا به ډېر سیریس اخلي او ځکه چې ټوله ذمهواري د کور په مشر باندې ده. شکریه. زه به پخپله هم د خپل نظر تاسو سره شریک کما چې یاره دی اوس راسې هم نن هم ما نه خپل ملګري چې په پېښور کې پاتې کیږي چې د کورونا متعلق تاسو څه وایي اوس هم خلک په دې خبره باندې اعتبار نه کوي. په دې باندې ډېر ویډیو ډېر پروګرامونه اخبارونه د هر څه شی په جوړ دي په شوي دي خو ځکه نه ده چې خلک اعتبار نه کوي. نو زه په خپل لاین باندې په خپله کیسه باندې دا تاسو سره په د یوټیوب او د فیسبوک په لیکه باندې دا خبره کول غواړم چې تاسو د کورونا په وایرس په وجه سره د دې د صفایي خیال وساتئ. د لاس وینځل شول ماسک اچول شول د خلکو نه لرې ډډه کول دا ډېر ضروري دي. هر هغه کس چې تاسو نه پیژنئ یا نه وایي ځکه چې ایون مفتیانو ملایانو په دې باندې فتوی ورکړي دي چې یاره تاسو په جوماتونو کې لرې لرې ودرېږئ. ایون دې کال خو خلک لکه غټې تراویح هم د وجې نه وکړلې چې دا کورونا وایرس ته او په لکه په اول څو ورځو کې خو خلکو په کورونو کې اذانونه کول. اوس دوی دا ګاڼي چې یاره په خدای باندې یقین ده او مرګ ده او په مرګ په خپله ورځ ده دا حق ته مرګ په خپله ورځ ده خو خودکشي آرامه ده. لکه دا چې ته داسو ته ویل کېږي چې یاره د خپل ځان او د خپل ولس او د خپل کلي که د ځان خیال نه ساتئ کم از کم د کور او د ماشومانو خیال وساتئ. نو دغې په وجه سره زمونږ په علاقه کې سپیشلی زه د وزیرستان او د شمالي وزیرستان خبره کوم چې خلک بیماران شوي دي او اوس ټایفاید هم راغلی ده او دوی د کورونا په وجه سره هسپتالونو ته هم نه ځي په کلي کې علاجونه کوي په کلي کې ډریپونه لګوي دوایان استعمالوي. نو دا
دا یو اسې افواه جوړه کړې ده چې خلک په هسپتالونو کې ډاکټران یې مړوي. اوس دې خبرې څه نه توک جوړیږي او نه موږ په دې باندې پوهیږو. نو به هر کیف ما د خپل ځاني او د خپل مشر غلام قدر صاحب طرف نه د تاسو ته درخواست ته د کلیوالۍ د یارۍ د خپل غیرت په بیس باندې په وجه باندې چې تاسو د خپل ځانونو خیال وساتئ او بیا هم که داسې سوچ او فکر یا سوال لرئ په خپل کمنټس کې مونږ ته راکئ چې هغې باندې مونږ سوچ وکړو او تاسو ته هغې مشوره درکړو. نو ډېره ډېره مننه. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. الله حافظ.